السلام علیکم د روهستان ټي وي ګرانو کتونکو نن موږ یو نوی پروګرام سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. په دې پروګرام کې موږ د دسترنامې لسم هنر چې سخاوت دی په دې باندې رڼا اچو. موږ لومبې د دې هنر لنډیز بیانو او بیا به ولنډه تفسیر کوو. په دسترنامه کې دا هنر په لسم نمبر باندې دی. د دې شروع خوشحال داسې کوي چې دا کار عطا د الهي ده، خوی د پروردګار دی او د پیغمبرانو کار دی. یعنی خوشحال دا خبره کوي چې ورکړه او سخاوت دا د خدای لوی صفت دی، پیغمبرانو خپل کړی دی او د شجاعت او بهادرۍ نه غوره دی. بیا وایي سخاوت په دوه قسمونو دی، یعنی سسیز یا نغد ورکول او بل قسم چې کوم دی هغه څه حلالول او بیا پخول او په خلکو باندې خوړل دي. خوشحال په دې هنر کې بیا د میلمستیا ذکر کوي، ځکه د میلمستیا هم د دې سره ډېر ژور تعلق دی. دې باره کې یو حدیث هم راوړی دی. هغه حدیث داسې دی: اکرم الضیف ولو کان کافرا. د میلمه عزت کوي اگر کو هغه کافر هم وي. بیا دې سره د میلمستیا د سخا ذکر هم کړی دی، ځکه چې میلمانه چې کوم دی د سخیانو راځي، د شومانو نه راځي. او بیا په دې کې د میلمستیا د خاطر او قدر دپاره دا بیان کړي دي چې د هغه د ډېر قدر خاطر او مدارت وشي. د نور خوراک نه علاوه د هغه سره په خوراک کې سرکه، اچار، مربا داسې څیزونه هم ورکړلی شي. او کو هغه میلمه چې کوم دی د نشې سره څه د هغه اړه لري، یعنې هغه نشه کوي، چرس شو، اپیم شو، بنګ شو، نو پکار چې دا هم راوړلی شي. د شرابو منع کړې ده، او که نه اگر کو دغه میلمه چې کوم دی عادتي وي نو بیا ورله د هغې غم هم پکار دی، ځکه چې هسې نه چې نقصان واقع شي. او بیا د خیرات او صدقو ذکر کړی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بزرګانو، اولیاء کرامو د مور په ارواح باندې خیرات او صدقې کول پکار دي. بیا د حضرت امام غزالی رحمت الله علیه یو حواله ورکړې ده. هغه وایي چې د هغه ما یو کتاب کیمیای سعادت کتلے و، په هغې کې زکات په درې قسمه باندې ښودلی شوی دی. لومبی زکات د شریعت دی چې په 200 کې د 50 روپو دی. بیا دویم د طریقت دی چې په 200 کې 15 ساتلی شي او نورې ټولې ورکولی شي. بیا دریم قسم د زکات چې کوم ذکر کړی دی هغه د حقیقت دی چې ټولې چې کوم دی د الله تعالی په لار کې ورکولی شي. دا د زکات دا تقسیم خوشحال په یو قطعه کې بیا بیان کړی دی. هغه قطعه څه داسې ده: که د 215 ورکړي دا زکات د شریعت دی، که د 215 کېږدي دا زکات د طریقت دی، چې همه واړه تعالی کړي دا زکات د حقیقت دی، او چې د دې واړو بیرون شي مخ یې تور شه فضیحت دی. په نیت جوړ اوسه خوشحاله، همګي مدار په نیت دی. په دې هنر کې خوشحال د سخاوت په اهمیت او ارزښت باندې زور راوړی دی. هغه وایي چې یو مثالي انسان دپاره ورکړه او سخا ډېره ضروري ده. لکه خوشحال په خپل کلام کې وایي چې ګټل خورول بخل که خان هغه، چې ګټل خورول بخل که خان هغه، چې توره لري د تورې ځوان هغه، چې ته په ګیډه اوخري هفته شي د مجلس سره چې خوړ شي خوان هغه. هم په دې قافیه او ردیف باندې د کوواټ یو شاعر ایوب صابر هم یو شعر دی. هغه شعر څه داسې دی: د خپل ځان پالنه سپی هم شي کولی، د خپل ځان پالنه سپی هم شي کولی، چې ټول چم ګاونډي اوخري خوان هغه. د خوشحال یو بل شعر دی دې باره کې: خورا خوروا د خپل لوچو، خورا
خوروا د خپلو لیچو غزن فرشن روبه. یعنی په دې باندې د پښتو دا متل هم سم راځي چې ځان نه شله ګیدړه مه جوړوه، ځان نه زمری جوړ کړه. په دې اړه باندې د پښتنو مشهور شاعر رحمان بابا هم صدا سے وینا کوي. سخی هر یو د خدای دوست دی، سخی هر یو د خدای دوست دی ولو کان فاسقا. هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهده. د میلمستیا باره کې حمزه بابا هم صدا سے وایي دا امید مې د پښتون اشنا نه نو، دا امید مې د پښتون اشنا نه نو چې میلمې له حجرې تللی نهر دی. په دغه قطعه کې خوشحال د 200 نه د 500 روپو د حساب ذکر کوي. لکه نن سبا موږ په سلو کې 2.5 روپۍ ورکوو، پخوا به دغه حساب و. لکه زموږ پخواني مشران چې کوم دی هغه د شلو حساب به کوو، لکه 2 شلې 3 شلې 6 شلې. دغه شان د هرې زمانې او د هر وخت خپلې غوښتنې وي. نو په هغه وخت کې کیدای شي نوي پیسې نه وي، نو په دې وجه د 2.5 حساب به د هغوی صحیح نه راتلو. نو لکه پخوا د پیسو دغه هم بدلو، لکه پیسه، ټکا، عدیله، کاسیره. نو دغه شان د خوشحال هغه په 200 کې د 500 روپو خبره کوي چې صرف شمار بدل دی، نور د نصاب او د شریعت چې کوم نصاب دی هغه برابر خبره کوي. امید دی چې دا پروګرام تاسو خوښ شوی وي او بیا د پاره هم تاسو موږ سره د پروګرام د اورېدو لپاره سترګې په لارې